د ړندې مور دردونکې کیسه. نن چې کومه کیسه درته کوم که تر اخره یې واورې نو زړه به دې ولړزېږي. دا د یو داسې زوی کیسه ده چې له خپلې مورې نفرت کو، او د یو داسې مور کیسه ده چې د خپل زوی لپاره یې خپله سترګه قرباني کړه. خو کله چې زوی ته حقیقت معلوم شو نو مور یې په دې دنیا نه وه، مور یې وفات شوې وه. نو واورئ راسره د ړندې مور کیسه. په یوه کلي کې یوه بېوزله ښځه اوسېدله. هغه په یوه سترګه باندې ړنده وه، خو زړه یې له مینې ډک و. هغې یو یتیم زوی درلودو. د خپل زوی د روزلو لپاره یې شپه او ورځ مزدوري کوله. هغه په یوه مدرسه کې اشپزه وه. هماغه مدرسه په کومه مدرسه کې چې زوی سبق ویلو، مور به یې د پخلنځي په لوګي او تودوخې کې کار کو، خو زوی به یې په ټولګي کې بیا سبق ویو. مور به خوشحاله وه، خو زوی به ترې شرمېدو، ځکه د مور یې یوه سترګه نه وه. هلک به تل کوشش کو چې خپله مور له ملګرو پټه وساتي. هغه به وېرېدو چې هسې نه څوک پرې ونه خاندي. یوه ورځ مور د پخلنځي نه د زوی صنف ته ورغله. دروازه یې وټکوله او استاد دروازه خلاصه کړه. مور وویل زما زوی دلته دی. ټولګیوال پوهه شول چې دا د هلک مور ده. هلک خپلې مور ته داسې وکتل لکه دښمن ته چې ګوري. په بله ورځ یو هلک پرې وخندل او ویې ویل ای د اشپزې زویه، ستا مور خو یوه سترګه لري. له هماغه ورځې وروسته د هلک ژوند جهنم شو. ملګرو به پرې غور ورکو، خندل به یې، او هغه به له خپلې مور کرکه کوله. کله کله به یې مور ته ویل چې ته به کله مړه کېږې، ستا د لاسه زه د خلکو په منځ کې سر نشم پورته کولی، کاش چې ته مړه شوې وی. مور دا خبرې واورېدې خو هیڅ یې ونه ویل، یوازې یې اوښکې پاکې کړې. کلونه تیر شول، هلک لوی شو او مکتب یې خلاص کړ او د لوړو زده کړو لپاره بهر ته لاړ. هلته یې واده وکړه او خپل کور یې جوړ کړو او خپله مور یې هیره کړه. خو مور یوه ورځ زړه تنګ شو او د خپل زوی لیدلو لپاره بهر ته لاړه. د زوی کور ته ورغله، خو زوی خوشحاله نه شو، ځکه هغه نه غوښتل چې خلک پوه شي چې دا ړنده ښځه د هغه مور ده. مور په مات زړه بیرته وطن ته راغله او ډېر ژر ناروغه شوه. څه وخت وروسته زوی وطن ته راغی، د دې لپاره چې خپل ماشومتوب هغه ځایونه وګوري. ګاونډیانو ورته وویل ستا مور مړه شوې ده. هغه هیڅ ونه ژړل، حتی یوه اوښکه یې هم توی نه کړه. خو مور یو وصیت پرېښی و. کله چې زوی وصیت خلاص کړ په کې لیکل شوي و زما خوږه زویه، ما له تا سره د خپل ځان نه هم ډېره مینه کړې ده. کله چې ته کوچنی وې او ستا پلار په حادثه کې مړ شو، ته هم سخت ټپي شوې. ستا یوه سترګه له منځه تللې وه، خو ما نه غوښتل چې خلک تا ته ړوند ووایي، نو ما خپله سترګه تا ته درکړه. هغه سترګه چې له امله یې ته زما نه شرمېدلې. زویه، زه همیش خوشحاله ومه، ځکه چې تا په دواړو سترګو نړۍ لیدله. زوی چې دا وصیت ولوستو، وصیت یې له لاسه ولوېد او په ژړا شو. خو مور نور ژوندی نه وه، مور یې وفات شوې وه. زوی چې دا وصیت ولوست، لاسونه یې ولړزېدل، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. په چغو شو مورې ما وبخه. خو اوس ډېر ناوخته شوی و. هغه مور چې د زوی لپاره یې خپله سترګه قرباني کړې وه، هغه مور چې د زوی خوشحالۍ لپاره یې ټوله دنیا هیره کړې وه، هغه مور نور په دنیا کې نه وه. زوی په ژړا شو، خو اوښکو یې نور هیڅ ګټه نه درلوده. د مور او پلار د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی. تر هغه چې ژوندي وي قدر یې وکړئ، ځکه کله چې مو له لاسه ولاړ شي بیا به یوازې افسوس پاتې. هیڅکله د مور او پلار له شکل، غربت او کمزورۍ مه شرمېږئ، ځکه هماغه مور او پلار دي چې ستاسو د خوشحالۍ لپاره یې خپل ژوند قرباني کړی. که مور دې ژوندی وي نو نن یې قدر وکړه، نن یې لاس ښکل کړه، نن ورته ووایه چې مورې زه له تا سره مینه لرم، ځکه سبا شاید ناوخته وي. او یاد وساته
د مور زړه ماتول اسانه دي، خو د هغې دعا او یا بددعا د انسان ټول ژوند بدلولی شي. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د خپلو مور او پلار قدر وکړو.